د بلوچستان د ګودر کې یو ځانمرګي برید له امله لږ تر لږه 2 ماشومان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. چاودنه مهال غرمې وروسته د چیني انجینرانو او ګورګور کبان مخته شوي. پاکستاني کورنۍ چارو وزارت یوې اعلامیې له مخې د یو ځانمرګي برید چې په یو چینایي وګړي هم په کې ټپي شوی دی په ګودر کې یو ځایي چارواکي چې ټلفوني له لارې پیښې په ناګوري وارډ سیمه کې اکسپریس پر لویه لار شوې ده. د ګودر په ختیځ کې سړک د تېرو 3 کلونو راهیسې تر کار لاندې دی. پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې چینایي وګړي د جمعې ماښام په 3 موټرونو کې د پولیسو تر څار لاندې لیږدول کېدل چې یو ځوان پرې ځانمرګي برید وکړ. چارواکو په وینا پیښه کې یو چینایي ټپي شوی چې اوس د ګودر روغتون ته لیږدول شوی دی او ویل کېږي چې روغتیایي حالت یې اندېښنې وړ نه دی. یاد وزارت ویلي چې ګواښونو په پام کې نیولو سره د پاکستان حکومت د چینایانو پر امنیتي تدبیراتو سره کتنه کوي. په ټولنیزو رسنیو د چاودنې د ځای انځورونه خپاره شوي چې د انسان د بدن ټوټې او ټپیان پکې لیدل کېږي. د بلوچو د ازادۍ پوځ یا بلوچ لیبریشن آرمي په ټویټر پاڼه د ځانمرګي برید مسؤلیت منلی دی. ګودر ته د چینایانو تګ د پخواني ولسمشر پرویز مشرف پر وخت کې هم مهال پیل شو چې د ګودر بند د جوړولو تړون یو چینایي شرکت سره شوی و. د بند د جوړولو وروسته چارې هم یو چینایي شرکت ته وسپارل شوې. دا لومړی ځل نه ده چې پاکستان کې چینایان په نښه کېږي. تر دې وړاندې 2004 کال کې د مارچ میاشتې په یوه برید کې هم 3 انجینران وژل شوي وو. ګرانو قدرمنو اورېدونکو، دا و تازه او مهم پر وخت خبرې له موږ سره. تاسو کولی شئ زموږ یوټیوب چینل هم